او دا چیلو والا نه دی چیلو والا سوګه ما سلوي خورځي چیلې استلې دا او سوګه ما 50 خورځي چیلې استلې دا د فلانې وظیفې د پاره ما دومره چیلې استلې دا او زما خاپریان تابع دي او زما پیران تابع دي او زما فلان تابع دي او دقي خلقونه منزونه واوري دقي خلقونه د مزرکاتونه واوري د خلقونه د قران یو رکو واوري والله د مزرکاتونه ورته یاد نه دي والله د قران یو رکو ورته یاد نه ده قران نشي ویلې قران خودر کنار قرآن خودر کنار سورت اخلاص هم نشي ویلې او دا لوی تعویذ ګری دی دا لوی دم ګری دی چرته په جمعات کې به په جمع باندې ویني نه چرته به په دین ځای کې ویني نه چې مخ ته ګوره تا ته به پته لګي چې دا دیندار نه دی مخ باندې به ګیره نه نور بم داسې ګډ وړي او دا به زما لوی پیری دا به لوی تعویذ ګری تا ته به 50,000 راکا تعویذونه فلاني ځکه پراته دي زیره وباسما واورې زما چیلنج واورې ما مخکم کړي بیا هم کومه چې کم سړی وي زما خاپیری تابع دي او زما پیران تابع دي او زه تعویذ راو باسم دا عجز بند تعویذ کی زما تعویذ راو باسي زه یو غریب سړی ما سره پیسې نشته دي 1 لک روپۍ انعام به ول ورکوم ساسو په مخ کې چې زما تعویذ چا راويستو خدا را یارا پرې دې قصونه تیر شيره خپل منځونه یاد کړئ او د سونه یاد کړئ دا قصې قطارې پرې دی دا چې تاسو کوم عوام لوټ کوي ظالم کاروبار جوړ کړی دی هر مسئلې کا حل بذریعه تعویذات او بره پیغاټ لیکل چیلنج هر مسئلې کا حل بذریعه تعویذات زوی ما چې دونه غټ تعویذونه کولای شي کنه چې تاسو کاروبار به بالکل ټیک ټاک وي او چې کم ټینشن دی هغه به ختمي کور کې به د جنگ جګړې نه طالب غوسه نه درځي د تعویذګر لپاره دی چې دغه نمخ کې ځان له خو تعویذو کې چې خ کاروبار دي خزو دي ماشومان نه بیغمي ځان له تعویذو کا ځان له تعویذ غمو کا یو په دې خیمت باندې وتړه او بل په دې غسمت باندې وتړه چې دغه مصیبت نه خلاصي ټول عمر به بل چا سکه لکه جبونو تناسي ټول عمر به شکرانو پونو باندې ته پیسې وي ټول عمر به تناسي چې 30,000 راکو 40,000 راکو 50,000 راکا هغه نمخ کې دا خدا ځان له خو زبردست تعویذو کو چې دې غم نه خدای خلاص کی دین یاد کړي اسلام یاد کړي په اسلام او شریعت باندې ځان پوي کی دا سقي سي دي یاره د چا نه ګیلو کو او د چا پس خبرو کو